قدرمن دوستانو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خاپري نغمې څه موده مخکې د شهید ګیلمن کورنۍ لپاره یو څه اندازه مرسته راغونډه کړې وه او دا یې واده کړې وه چې دا راټولې شوي پیسې او مرسته به د ګیلمن کورنۍ ته رسوي. همداسې یې وکړل. خاپري نغمه نن د امریکا څخه پیښور ته راغلي د شهید ګیلمن له مورکۍ او د هغه له مشر ورور عرفات سره لیدنه وکړه. له خاپري نغمې سره د دې لیدنې په اړه باندې د شهید ګیلمن وزیر ورور تاج نعیم لیکلی دي. دا مې د لوی کور هغه سندرغاړې میرمن نغمه جانه ده چې په میلیونونو زړونو د افغانیت او وطن پرستي په مټ راج کوي. نن ورځ مهرباني خاپري نغمې زما له مورجانې سره لیدنه کتنه او ناستې زموږ دپاره د یو لوی افتخار او ویاړ ځای دی او موږ ټول د نغمې خاپرۍ د مینې ډیر ډیر پوروړي یو چې له موږ سره د ملي شهید ګیلمن ورورجان غم په اوږه واخیست او همداسې موږ یې بیخي ټیټولو ته پرې نه ښودو. د نغمې په شان ملالې خوندې دې په پښتون افغان وطن کې لا ډېرې شي. د نغمې او مورجانې مې یو ځای انځورونه د وطن د یووالي او مینې نښه ده. خاپري نغمه نن په پېښور کې د ګیلمن وزیر له مور او د کورنۍ له نورو غړو سره لیده کاته وکړل. په دې دوران کې د ګیلمن وزیر زوی انقلابي خاپري نغمې ته د خپل پلار شهید ګیلمن وزیر څو شعرونه ډالۍ کړل چې ډېر په جرات او په زړه پورې ډول یې وړاندې کړل. همداسې خاپري نغمې هم د هغه د شعرونو ستاینه وکړه. له هغوی سره یې د خواخوږي او په څنګ کې ودرېدو واده وکړه. د ګیلمن وزیر مورجانې او نورې کورنۍ هم د خاپري نغمې څخه ځانګړې مننه وکړه. له خاپري نغمې سره نور هم ښه مجلس او ملاقات وکړ او په پای کې یې ځینې تحفې هم ورکړې چې دی د افغانۍ مینې یو ځانګړی ثبوت و. قدرمن دوستانو، تاسو د نغمې د دې اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.